بسم الله الرحمن الرحیم. خرجو دی MCSE ویډیوز تن یعنی 13 ورځې مو تاسو په سرور کې ډومینز و ډینس چې د انسټالیشن هم ویل یعنی مو تاسو ویل که چیرته مونږ سره په سرور کې یعنی ډینس سرور انسټال ونوس نو مونږ چې دی کولی نشو چې یوه PC د سرور ممبر کو یعنی که چیرته مونږ سره یوه PC ممبر کیږي غلام کیږي سرور سره نو ترو ډینس سرور ممبرز کیږي خو ډینس سرور هم چې دی مو تاسو په دې سرور کې انسټال کړي دي اوس غواړو چې دغه PC که 1 ده که 8 ده که 10 ده که وستا ده که XP ده که څومره هم سرورونه دي که څومره هم وینډوګانې دي یعنی د ټولو چې د طریقه کار ممبر کولو چې دی د ټولو چې دی موږ سره یو شان دي یعنی څه به وکړي سرور به د آن وي ښه سرور به د آن لړ به شي د بلې PC ته چې کوم یو ممبر کې د هغې لینک کارت ته به لاړ شي پراپرټیز ته به لاړ شي IP ورژن 4 ته به لاړ شي او دلې برابر شي یعنی یوز د فالوینګ IP address IP ورته اچو چې 10.0.0.2.3.4.5.6 وغیره وغیره زمونږ د سرور څه شی IP 10.0.0.1 خو دې کې 2 او 3 بیا هغې نه بعد چې د ډینس کورتز ما تاسو ته ویلی ډینس انسټالیشن په وخت کې یعنی د کلاینټونو او د سرور د غونډو چې دی باید ډینس سم ټو سمز 10.0.0.1 مشکل خو نشته بیا چې دی اوکې بیا اوکې اوکې نه بعد تم په یو ځای نه کښېنې که نه اوکې نه بعد کلوز به یې کلوز نه بعد چې دی زو رایټ کلیک مای کمپیوټر پراپرټیز دا مونږ سره ور ګروپز ده غواړو چې دا ممبر یې کړو لاړ به شي چینج سیټینګز ته بیا چې دی چینج ته به لاړ شي ور ګروپ دی الریډي غواړم چې دا ډومینز یې کړم لاړ به شي ډومینز کلیک به یې کړي څه شی دی ډومین نیمز چې ډومین نیم د څه په نامه جوړ کړی وي ښه erasoft.com صحیح شو بیا په همدې طریقه اوکې به یې اوکې نه بعد یوزر نیم او پاسورډز یوزر نیم او پاسورډ داسې نه چې د دې PC واچ د سرور بای ډیفالت یوزر چې دی ایڈمنسټریټر په نامه دی او پاسورډ چې دی یعنی جان شیفټ 212 د سرورز یعنی اجازت خو غواړي ده چې سرور سره دا څه وشي ممبر شي اوکې به یې ویلکم ټو erasoft.com یعنی لارې بچیه د سرور چې دی څه شی شوې غلام شو اوکې که وای ویډیو د بند که ګینې کمپیوټر د څه کېږي رسټارټ کېږي خو ویډیو بند و ممبر باندې پوه شوئ